عشان احتكار में 18,000 रुपयों के स्कूल के बच्चों की फीस फरोख्त है। Kasingge halat khadi tarishi ta sarera जी जी नमन होता है अपना से बस ऐसे कहना समझिना बस सबको मजबूरी ده गर्द راغرد بس مجبوراني نشتا حالات خراب دي بس دا ذکر د ما سره لون د سیمټ فاتري جی او د یوبیره د سوکشتنا ها هغه برخه جوړ دي ها دا ماوی دا کاکا ناس او ګوزګاری خو چې دته وای ګوزګاری جی يا بسم الله اصو بیره د خېږي مستعصم مرکزیو نه نه ریډ خو راته ته ځکه وای چې بیا به ته خپنه کنه برضه السرف جنجيز صمنا شمال الأردن بس مجبوري بتشيل إنه أرسل أولنا اصو بیره نو شل بورې دي شل موريدي ها نو لم بيجت دي كنت بيمت مسؤلیانو باندې به خېږي دویم چتا ها مونږ له کوم داسې لکه کله چې مونږ ګورني بیا زو ټکټر ولا فرچو کنه مونږ له لسه په بورې راغی ها او چې نو د دې سور 200 دوسه ورپیره دي بس کنه یې خبره نشته دي داسې در سره تاسو درې تاسو ځواني تاسو يا بسم الله زه دې خبرو کوم جی نن د جمعې ورځ ده نو جمعې پر ورځ مزدوري کوي نو مسألة دي خبرة مش مقولة هوري ولي خبر ورا تا ما د 10 روپے بوره یاد کړه جی ها 10 روپے بوره 200 روپے دی راځي 200 نه لزوری ما خبران فضيلة دي عشان احتكار में 18,000 रुपयों के स्कूल के बच्चों की फीस फरोख्त है 10 रुपये में आखिर यार को मस اخلاق 18,000 روپو کی شان ذکر نه غشت سکول څنګه مشان ذکر ستانه اخلي او چې څنګه لاړ شي کنه رومي وا 18,000 روپے جمع کې 1000 روپے شو الله دې دنیا دنیا خشتک الله دې په ټول جنت تعالی خوشالي نصیب کړي او خدای دې چرم خرابو الله دې کامیاب کړي الله دې هر مشکلات آسان کړي الله پاک باندې خپل رحم وکړه دا 1000 روپے او شو بل خبره ته وکم جی سیمټ هم نشته ولنا جيت في بغير لكن ما تصدق جيت تصرف نه د جمعې ورځ دا په جمعې پر چې خلک کور کې تیرېږي د مو کې نو ډېره مزه کوي خبركم جي جی لا اسرع استاذ كل يقول جيت ماشي تجمع ورث ما لا سبلك ربع اكيد نوزم هذا مجبور لي بعد شيء يا ولد غير مجبور انا اروح ثاني اوس خو د الله پاک مجبوري ختمه کړه الله دې هر مشكلات اسان الله دې دنيا دنيا خشتك جي خدای دې کلم خرابو اوس به کور ته ځي کنه اوس اذن جبل كل بدن بالكل بدن كل بطوله بدن خوشالي ولا ارث واخل ځان سره او دې سپینه خپل کار مراول دې کې چې 300 روپے ته ورکې کنه 200 روپے به پاتې کیږي په دې 200 روپو باغ مشمان له سوالي بالكل ولا او دا 500 روپے چې کوم یاستا مزدوري شو نه را دي وجه الله دې نس څنګه نور څنګه دعا تاسو کوم جی تمانه پیژنې او زه نه پیژنم نو دا بیا سي تعالی چا درکړي الله راکړي آیا واسه الله دې دنیا دنیا خشتك انت بس خدمتگاری دنا چارو تابداری بس خیگڑے ور سرا کړې چراغان کلا پلاری